د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د ملي امنیت مسؤلینو په هڅو په اچین، هسکمین او ځینو نورو ولسوالیو کې د 200 ښځو او ماشومانو په ګډون 393 د داعش ډلې غړي چې له ډلې 8 خارجي اتباع دي له خپلو وسلو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي چې البته موږ خپل د دولت په سطح باندې یو پروسه لرو هغه چې افغاني اتباع دي که ښځې دي که ماشومان دي هغې ورسره څه وکړو. زیاتره موږ پالیسي همدا ده چې هغې باید خپلو سیمو منطقو ته خپلو خپلوانو ته لاړ شي او هلته واوسیږي هغه موږ نه ساتو. اما هغه ښځې او ماشومان چې د بهرني هیوادونو پورې دي هغه کابل ته لیږو. مرکزي حکومت به د هغې باره کې تصمیم نیسي. ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو قومندان تورن جنرال عبدالهادي ترین وای افغان ګډو ځواکونو له لوري د نظامی فشارونو له امله د داعش ډله له خو غورځېدلې ده، نو ځکه ډلې د دې ډلې غړي حکومت ته تسلیمیږي. کله چې په داعش باندې اکمالات لاره قطع شو، اخواتم ضربات ځمکني قوا او هوایي قوا په دوی باندې وارد که دوی مجبور شو چې تسلیمي ته غاړه کیدي. همدغسې زموږ عملیاتونه په شیرزاد کې هم ادامه لري. د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وایي په دې ولایت کې نوره د داعش ډله ځپل شوي او هغه کسان چې په ځینې پرتو سیمو کې فعالیت کوي ډېر ژر به تسلیم او یا له منځه یوړل شي. د واحدي په خبره تسلیم شوي د داعش ډلې غړو کې ډېره برخه له فرضي کرښې پورې غاړه د پنجاب اوسیدونکي دي. نن د داعش یعنې آخرینه پاتیا ده په ننګرهار کې څه پاتې شونې چې لري هغه به تاسې انشاءالله څو ورځې بعده بیا هم وګورئ او دا میز به داسې د سلا ډکې نور داعش په ننګرهار کې ختم سو. د داعش دغه ختمېدل ستاسو د زړورو سربازانو، افسرانو او جنرالانو د امنیتي او دفاعي قوتو قربانۍ نتیجه ده. تاسې دلته دغه اوس ګورئ دغه ټول په دې کې یو افغان هم نشته. که درته ووایم 10 افغانان به نه وي پکښې ټول د پولې دا غاړې دي، اکثریت پنجابیان. تسلیم شوي د داعش ډلې غړي وایي په لرې پرتو سیمو کې د حکومت پر ضد ورانکاره فعالیتونه کول، له ده وروسته به د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کوي. موږ د پاکستان د قبایلو اوسیدونکو یو د تیرا هلته پاکستان کې موږ ته په جوماتونو کې د پاکستان د استخباراتو لخوا ملایانو هغو موږ ته دا دعوت راکولو. د پاکستان عیسایي او ټول مولیان راته رالیږلي وو مولانا فضل الرحمن په دغه باندې، او بیا موږ لاړو هلته ننګرهار ته لاړو. هلته چې لاړو 2 میاشتې 3 میاشتې موږ تېرې کړلې. نو لکه مثال موږ ته چې پته ولګېدله چې دا خلک چې کوم دي دا خو د الله د رضا دپاره نه دي او ټول لکه مثال د ایران او د پاکستان دپاره په طبقو باندې لکه مثال موږ جنګی او د خپلو لکه مثال افغانان ورونه را باندې وجنی. تو ظلمای میکرده، یک 8 ماه 9 ماه داخل ما بس بوده جیل بوده، تو ظلمای میکرده. ما خود ما دیدم اینجا خط ما یک جای حل شد. محمد فارسی سول اومده اونا را آزاد کرد آمده طرف آمده. باید یاد شي چې تسلیم شوي ښځې او ماشومان د پالیسي او افغاني دود له مخې رسنیو ته ونښودل شو. ټول نیول شوي د داعش ډلې غړي د ننګرهار، هسکمینه، بټي کوټ، اچین او غني خیلو ولسوالیو په مربوطاتو کې د حکومت پر ضد کړنې ترسره کولې چې حکومت ته تسلیم شول.